په یو حدیث کې یو 4 جهنمیان راغلي دي چې هغوی ته به په جهنم کې ډېره بدترینه سزا میلاویږي د یو 4 ناکاره عملونو د وجې نه، او هغوی ته به دومره بدترینه او ناکاره سزا میلاویږي چې دا نور جهنمیان به د هغوی د وجې نه تنګ شي، هغوی به دومره تیزې چغې وباسي، دومره به هغوی په تکلیف کې او په عذاب کې چې دا نور جهنمیانو ته به هم د هغوی نه تکلیف میلاو شي. حدیث کې راځي 4 یؤذون اهل النار على ما بهم من الاذى، یو 4 کسان داسې دي چې هغه به نورو جهنمیانو له تکلیف ورکړي، سره د دې نه چې په جهنمیانو به د نورو جهنمیانو باندې یوه خپله سزا مي، خو د دوی د وجې نه به هغوی په تکلیف کې شي. او دا به داسې جهنمیان دي دا 4 وانه یسعون بین الحمیم والجحیم، چې دا به د جهنم په منځ کې داسې منډې را منډې وي او د اور په منځ کې یدعون بالویل والثبور، او دی به د هلاکت چغې وایي چې ای هلاک شو، ای تباه شو، دا 4 وانه جهنمیان. نو فیقول اهل النار بعضهم لبعض، وی دا جهنمیان به خپل منځ کې یو بل ته ووایي چې راځئ د دوی معلومات کوو چې دا دوی ته څومره ترخه سزا میلاویږي او تیزه سزا میلاویږي چې دا دوی به څه کار کړی. نو دوی به راشي چې وګوري، نو هغه یو ته چې پکې وګوري په هغه 4 کې، نو فرجل، یو به هغه سړی چې هغه پسې به د اور په تابوت کې به پروت وي، د هغې دپاره به د یو سکروټې نه د اور نه یو تابوت جوړ شوی، او په هغه تابوت کې به دا دننه بند پروت وي، یعنې یو به دا په جهنم کې، او په دې جهنم کې به دننه د ده لپاره یو بل تابوت جوړ شوی د اور نه، په هغه تابوت کې به دا بند وي. دویم سړي ته چې وګوري ورجل یجر امعاءه، د هغه دپاره به دومره سخته سزا وي چې هغه به د دې سختوالي د سزا د وجې نه دا کلمې به لاندې په دې خپو کې پرتې او راکاږي به ځان پسې. دریم ته چې وګوري ورجل یسیل فوه قیحا ودمه، د هغه د دې خولې نه به وینې او زوې رواني، دومره ترخه سزا به هغوی ته میلاویږي. دې 4م ته چې وګوري نو ورجل یاکل لحمه، دا خپله غوښه به په خپله راشوکوي او خوري به. نو دا جهنمیان به د دوی نه تفوسونه شروع کړي. هغه ولني له به راشي، کوم یو چې جهنم کې پروت دی او دننه وله به جهنم کې د یو اور تابوت جوړ شوی دی، په هغه تابوت کې دننه بند دی. نو د هغه خوا له به راشي او د هغه نه به تفوس وکړي چې دا ستا څه حالت دی، دا تا څه ګناه کړې ده چې ته دومره په ترخه سزا کې مبتلا یې نن. نو دغه سړی به ورته وایي چې ان الابعد قد مات وفي عنقه اموال الناس، زه مړومه په داسې حالت کې چې زما په دې سټ کې د خلکو مالونه پراته، یعنې ما له مرګ په داسې حالت کې راغلی چې ما پردي مالونه غصب کړي وو، پردي مالونه مې والي وو، پردي حقونه را باندې پوري وو چې زه مړ شومه. د هغې د وجې نه نن زما دا حال دی چې یو خو په جهنم کې پروت یم، او دویم په دې جهنم کې دننه زما دپاره یو د اور یو د سکروټې تابوت جوړ شوی چې په هغې کې موږ سره بند یم. دې دویم له چې راشي ورجل یجر امعاءه، هغه دویم سړي له چې راشي چې هغه د خپلې کلمې راکاږي د سختوالي د عذاب د وجې نه، نو دا جهنمیان به د ده نه هم تفوس وکړي چې دا تا څه کار کړی، دا ته څه په ګناه کې مبتلا وي. نو دا سړی به ورته ووایي یاره زما خو ګناه دا وه چې ما به د میتیازو نه ځان نه ساتو، میتیازې به مې په جامه باندې ولګېدلې او د هغې به بیا نه اینځل کول او نه به مې د ځان بچ کاو د دې میتیازو نه. دریم له چې راشي هغه دریم به هغه سړی یسیل فوه قیحا ودمه، چې د دې خولې نه وینې زوې رواني، د هغه نه به تپوس وکړي چې یاره ستا څه ګناه وه چې تا ته نن دومره سخته سزا میلاویږي چې د خولې نه دې وینې او زوې روانې دي. نو دا به ورته وایي زه چې ومه ما به هره پلیته او بېکاره خبرې ته کتل او د هغې نه به مې خوند اخیسته، یعنې دنیا کې به چې کله یو خراب مجلس و، یو غلط مجلس و، غلط یو فحش خبرې به پکې کېدلې، زه به پکې ناست وم او هغه مجلس نه به ما مزه اخیستله، هغه خبرو نه به ما مزه اخیستله، غلطې خبرې، فحش خبرې، د زنا او د ګناه او د فسق و فجور خبرې، د دې نه به ما خوندونه اخیستل. نن مې دا حال دی چې د خولې نه مې وینې او زوې روانې دي. 4م له چې راشي هغه 4م به هغه سړی یاکل لحمه، چې خپله باندې به خپله غوښه خوري. نو دا جهنمیان به د ده نه تپوس وکړي چې ستا څه حال و چې نن ته هم دا په بدرنګه سزا کې مبتلا یې. نو دا به ووایي یاره په دنیا کې زما دا کار و چې یو خو مې غیبتونه کول، مسلمانانو غیبتونه، مجلس کې به ناست ومه پردی سپکه به مې بیانوله، او دویم دا چې د خلکو په منځ کې به مې چغلي کوله، چغلمار ومه. تلم به د یو سړي خبره به مې بل نه وړه او د بل نه به مې بل نه وړه، خلک به مې په منځ کې په لانجو په جنګونو باندې ورکول. نو دا 4 کسان د دې 4 سختو ګناهونو د وجې نه به په دې سخته سزا